ان شاء الله دا مدرسه دا به ان شاء الله یو مرکزی مدرسه وي. خدا کار دی یوازې نشو کولی، دا کار دله یوازې مشکل راغلی. چرته چې هم یو سړی یوازې یو کار کوي، تاسو وړې مدرسې نشئ جوړولی چې یوازې جوړوئ. نو ان شاء الله موږ به د خپل وس مناسب سره د سره امداد هم کوو، د خپل وس. الله د اهل سنت والجماعت حنفي ماتریدي دیوبندي علما یو مرکز وي. په دې علماو کې به هغه عقاید وي چې هغه زموږ د اکابرین دیوبند متفق عقاید راغلي دي، او په دې کې به دې هم په هغه نهج باندې کار کوي، هم په هغه طریقه باندې کار کوي چې کومه طریقې کار د علماء دیوبند طریقې کار دی. به ان شاء الله د حنفیت د ماتریدیت د دیوبندیت خدمت هم کوي، او په طریقې او په نهج او په هغه طریقې سره به کوي چې کوم د علماء دیوبند طریقې کار. د علماء دیوبند طریقې کار علم دی، د علم سره زم د تصوف دی، د تصوف سره زم دعوت التبلیغ دی، د دعوت التبلیغ سره زم جهاد دی، او د جهاد سره زم سیاست الشرعیه راغلی. دا ټول شعبې د علماء دیوبند په نیز باندې چې راجمع کړي، کاغه علم وي، کاغه تصوف وي، کاغه تبلیغ وي، کاغه جهاد وي، کاغه اسلامی شرعیت وي، د کفر د نظام خلاف جهاد، دا ټول چې ان شاء الله راجمع کړي نو دې ته دیوبند او دې ته دیوبندیت وایي.